د شاهي کوټ معرکه او د تاریخ ویاړمنه کارنامه. له اوس څخه 22 کاله وړاندې هغه مهال چې امریکایي طاغوت د خپل فرعوني غرور په اوج او موج کې و، په درسته نړۍ یې د بادارۍ خوبونه لیدل او فکر یې کاوه چې د شوروي اتحاد له شکست وروسته امریکا یوازینی زبرځواک دی چې باید په نړۍ واک وچلوي. امریکا له همدې فرعوني فکر سره د افغانستان په پاکه خاوره یرغل وکړ. د اسلامي امارت سپېڅلی نظام یې ونړاو او د غربي دیموکراسۍ منحوس رژیم یې زموږ په وطن او ولس تحمیل کړ. خو څرنګه چې افغانستان د امپراتوریو قبرستان بلل کیږي، د الله تعالی په نصرت سره یو ځل بیا د دې شهیدپال هیواد له غرونو او درو څخه د جهادي قیام ملکوتې نارې راپورته شوې او د صلیبي اشغال په وړاندې د مقاومت بیرغونه راپاند شول. د امریکایي یرغل په خلاف د جهادي قیام پیل د پکتیا ولایت د شاهي کوټ له جهادي درې څخه وشو. د 1480 هجري شمسي کال د هود د میاشتې په 10مه نیټه د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور په مشرۍ یو شمېر مجاهدینو د شاهي کوټ په دره کې د امریکایي اشغالګرو په خلاف جهادي قیام وکړ. اشغالګرو امریکایانو په ډیر قوت سره په شاهي کوټ برید وکړ چې ورسره هغه تاریخي معرکه پیل شوه چې زموږ د 18 کلن جهاد پیلامه او زرین باب ګڼل کیږي. د شاهي کوټ معرکه داسې مهال ترسره شوه چې امریکایي یرغل د قوت په حال کې و. د امریکایي جنگي ټکنالوژۍ، تبلیغاتو او څو اړخیز جنگ او تهاجم له امله عمومي مورال ځپل شوی او روحیات د نهایت ضعف په حال کې و. خدا به د دې معرکې په اتلو مجاهدینو په خاص ډول شهید مولا سیف الرحمن منصور باندې د الله تعالی ځانګړی رحمت او نصرت هو چې په سخت وخت کې د قیام او ثبات توفیق ورکړ. هغوی د صلیبي یرغل د توپان په وړاندې په پوره میړانه او هسکه غاړه ودرېدل. د غرب د دجالي تخنیک او وسلو یې عزم متزلزل نه کړ، بلکې په پوره متانت یې په تش لاس او لوړ عزم د یرغلګرو په خلاف د جهادي قیام غږ پورته کړ. د شاهي کوټ معرکه زموږ په جهادي تاریخ کې ځکه ځانګړی ځای لري چې په دې سره د مجاهدینو لوېدلي روحیات را ژوندي شول. د ولس په مړاوو رګونو کې د جهادي پاڅون وینه په غورځنګ شوه او یو ځل بیا دا خبره ثابته شوه چې دښمن که هر څومره مجهز او ځواکمن وي، مجاهدین کولی شي د الهي نصرت په برکت ورسره مقابله وکړي. د شاهي کوټ له معرکې وروسته د هیواد په لر او بر کې د اشغالګرو په خلاف جهادي قیام زور واخیست او دا د 18 کاله وروسته موږ وینو چې د زرګونو شهیدانو د قربانیو په برکت نور هغه امریکا د غرور له موقف څخه رانسکوره شوې ده چې یو وخت نه ماتېدونکی ابرقدرت ګڼل کېده. د اسلامي امارت د قهرمانو مجاهدینو د اصرار او قربانۍ په برکت امریکایي طاغوت په بشپړ ډول وځپل شو. جنگي ستراتیژۍ او د جاري تخنیک یې شکست وخوړ. په زرګونو عسکر یې مړه، ټپیان او یا په عصبي ناروغیو مبتلا شول. په میلیاردونو ډالر یې خاوري او نړیوال اعتبار یې په ځمکه ولګید. بالاخره د وخت فرعوني طاغوت د خپل شکست منلو ته تیار شو او موږ ولیدل چې څو کاله وړاندې د هود د میاشتې په 10مه نیټه امریکایانو په قطر کې د اشغال د خاتمې تړون په امضا کولو سره رسما خپل شکست ومانه. اشغالګر مجبور کړل په شکست معترف او د بیرته تګ موزي په پښو کړي.